د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند اورېدونکو، زه یوسف خان لالی یم. د پاکستان پخواني بندي لومړي وزیر عمران خان د خپلو پلویانو غوښتي چې د سپتمبر په 28مه په پېښور کې په یوه لوی لاریون کې ګډون د تحریک انصاف مشرتابه دا لاریون د ګوند د بنسټ ایښودونکي عمران خان د خوشي کولو لپاره اړین ګڼي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارج صاحب. معارج صاحب سړی مشه، وخت بخیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی. معارج صاحب، خان یو ځل بیا خپلو پلویانو ته ویلي چې د سړکونو سر ته راشي او لاریون ترسره کړي. فکر کوئ دغه فیصله د خان په اوس وخت کې څومره عاقلانه او منطقي ده؟ مننه. لومړی تاسو ته جناب الله صاحب سلامونه احترامات وړاندې کوم، تاسو تخنیکي همکارانو ته، لیدونکو اورېدونکو ته. اصله خبره دا ده چې ما څو ورځې مخکې هم ویلي وه چې پروګرام د غرب چون پالیسي بهرنۍ او کورنۍ پاکستان ته غږ ورکوي. البته د دوی چارواکو له خولې نه دا خبرې کېږي، وایي چیف افسر د موږ واشنګټن کې ټاکل کېږي، د خپله هغه ویلې حمید ګل ویلې، او همداسې خپله د اوسنی پوځ وایي چې 3 لسیزې موږ تروریستان روزله د غرب لپاره. نو بنام پالیسي غږ ورکوي. دا یو پروژه ده، یو برنامه ده. دوی غواړي چې پاکستان کې نوې لوبې پیل کړي، د سعودي په همکارۍ باندې، د سعودي هېواد په مرسته باندې، ځکه هغه ته ویل کېږي دواړو ته چې تاسو لاړ شئ یو پروتوکول لاسلیک کړئ چې یو شرعي او توجیهي او قانوني بڼه پیدا کړي تاسو اړیکې سره. نو بنان د دې لپاره همیشه غرب داسې یو پلان لري د نوې طرح دپاره، د نوي پروګرام دپاره دوی یو نوې چهره منځته راولي، نوی سیستم جوړوي تقریبا. دا البته سیستم هماغې، خو دغه کرکټرونه به فرق کوي. پروګرام همدا ده. ډېر مخکې ډاکټر خلیلزاد وویل چې عمران خان به له زندان راووځي. دا خو د امریکا استازی ده، له پالیسۍ نه خبر دی چې جمهوري خواهانو سر غړی ده او د افغانستان او پاکستان په مسایلو کې چې دخل او تخصص لري، هر رژیم ته اړتیا لري. نو دا خبره په دې معنا ده چې عمران خان راوباسي. دې ته اوس لارې سنجي، مشروع لارې. هله دیموکراسي ده. خلکو لاریونو که پلویان راووتل، د پلویانو خبرو ته باید خاطر ته باید جواب ورکړل شي، دا باید وڅېړل شي، دا باید بررسي شي. شهباز شریف باید دا وګوري، محکمه باید دا وګوري. اصل فیصله ایسای او پوځیانو کړې، ورته وایي تاسو راوځئ. اوس ګورئ که پوځ او ایسای ونه غواړي، تحریک انصاف دومره زیات راوتلی نه شي لکه پخوا چې راووتل، بېرته منظمه کړه، دا قصه یې بېرته لغوه کړله، بېرته جابجا کړله. یا مثلا دومره زیات پیمانه باندې پښتانه په سلا وراوته چې ورته جواب ونه کړ، یا مثلا راوتلې کله محدود کړل، بندش ورته جوړ کړ. باندې ځل شاید وګورئ چې په ډېره لویه پیمانه باندې خلک راوځي، سرکونه شاید باندې یوه خوډه به منځته راسي، بالغه بیا محکمه. فکر نه کوئ تاسو معارج صاحب چې تیرو تجربو ته په کتو یا هم په ټوله کې تیرو لاریونونو ته په کتو، کوم چې په 9 د مې هم ترسره شو، اوس وخت به د ښاغلي خان پلویان یو څه د ډار او اضطراب احساس کوي چې په واقعیت کې لاریون ترسره کړي؟ نه، دا خو د عامو خلکو خبر ده. عامو خلکو ته چې ذهنیت ورکړي هغه روانېږي. مشکله ته مشران بیا خبرېږي چې قصه چېرته ده. هلته سیاست مداران د پاکستان، پوځیان د پاکستان، هغوی بیداره خلک دي، هغوی سیاسي خلک دي، هغوی د قضایا د دنیا نه، د حقایقو نه او د خپل حکومت پالیسۍ او ګټې او فایدې نه خبر خلک دي. عام خلک هم تابع مخته ټول خبر دي. خو دا بعض ځوانان دوی بیا پیږي، هغوی ډاډ ورکوي دلته کوم مشکل نشته، کومه ستونزه نشته. که چېرې دغه لاریون د تفاهم د ایسای او د پوځیانو په همغږۍ مدنۍ بیا دوی دا کار نه کوي، ځکه دا څو کاله ونه کړ. تقریبا ډېر دا 3.5 کاله دوی چپ ناست وو. صرف هغه اول کې دوی جګ سوله، هغه احساساتي وو، بېرته ارام سوله، بیا نور جګ نه سوله. دلته عمران خان بیا خپلې پیامونه له زندانه صادروله، ویلې غږ یې پورته کاوه. د چین مسله هغه مهار سوله، د روسیې مسله به خپله مستقیم امریکا د روسیې سره په تفاهم کې ده، هغه مشکلات حل سوله. دلته اوس توجه رجعت افغانستان ته کېږي. د افغانستان یو څه بخش د ماموریت مجبور د غرب پاکستان ته ورکړي. دا مجبوریت لري ځکه په نږدې ده او قضایاو کې داخل ده. د دې لپاره باید یو پښتون راسي، کښېني، وګورو چې دا بیا څه کوي. د افغانستان ګرچې خپله نیازی یا عمران خان د افغانستان لپاره ښه دید لري، ښه نظر لري، په خپل حکومت په وخت کې
نتون افغانستان ته خپلو پښتنو بلوچو ته خدمتونه وکړل. همدا وجه وه چې د فکر د وطن دوستۍ او ترقۍ درلوده چې زندان یې برخلیک سه له غرب سره. اما دا ور هغه هم تجربه پیدا کړې، هغه هم پیږي په مسایلو باندې، هغه هم پیږي چې نو خطر ورته چې شاید افغانستان کې هم تغییرات راغلي دي. دلته هم امتحان سوله په کوزه پښتونخوا خلک هم هوښیار سوي، بلوچان هم پنجابیان هم اوس په سیاستو په مسایل باندې پیږي. شاید دا ور داسې لوبي چې د سیمې په ګټه باندې عموما ځکه پیږي چې دلته بیا تاوانه سي سربیره پر دې چې غرب پاکستان نه غواړي په سیمه ارامه ځکه ارامۍ کې د دوی ګټه نشته. د وروستۍ پوښتنې په توګه مورد صاحب، آیا خان به په د نږدې وختونو کې ځکه ډېری خلک هم د نلسن منډیلا مثال ورکوي چې دی به هم چې کله له زندان څخه راوځي په همدغه شکل به راوځي، فکر کوئ چې په همدغه شکل به له زندان څخه راوځي؟ دا خو د خلکو دا خبره ده چې د اعمالو ذهن مخکې امتحان سره عرض وکړه چې دی د مفکوره د پاکستان د جوړولو سیمه کې امنیت، سیمه کې اړیکې درلودل او ترقي او پرمختګ ته د ځوانانو ته ډېر پام ځکه د تاریخ هم د ځوانانو ډېر جوړ ده. اما په خواشنۍ سره چې دا اوس شرایط فرق کوي. د نلسن منډیلا وخت جدا وختونه ولته تنها یو انګریز دغه سره معامله وه. دلته اوس پاکستان مستقیما بهرنی سیاست، کورنی سیاست د غرب د امریکا او د ناتو په لاس کې ده. د غچنه چې کله عمران خان که راځي خپله پالیسي خپل دریځ که جوړوي د غرب په تفاهم به جوړوي، کنې بیا به برخلیک په زندان کې او بیا د زندان پر بنیاد لکه دا نور رهبران یې اصلاحات رانسي بیا یوازې دي لکه ضیاءالله بوټو، بېنظیره بوټو او داسې نور بانې ورته جوړوي په یو ډول باندې بیا له منځه وړي ځکه دا خاوره دا سیمه غرب له لاسه نه ورکوي. په دې نه ورکوي یو پنجابیان خپل اعتبار پوښلی غرب ته ډېر قوي اعتبار ورته لري. بل دوی ضرورت لري په دې سیمه کې دلته روسیه ده، چین ده، ایران ده، داسې نور هند سره مثلا یو باز او دې خواته خلیج ده خبرې کوم. ما وخت عرض وکړه چې دوی دفاعي تړونونه دا شیان چې لاسلیک کړل اوس هم په جریان کې نور مسایل هم لاسلیک کوي. دا ورته ویل سوي دا کار وکړه. دا ضرورت لري بیا په پنجابیان دا زیاته پیرهداري دپاره خلیجو هېوادو ته هغوی سلاح او پیسې ورکوي، ضرورت لري. دلته بیا ډلې تپلې جوړېږي، هلته کوي پر تفاهم بیا جوړېږي، بیا وایي چې موږ هغه لرو پروتوکول لرو که په یو باندې حمله کېږي بله به دا وکړو دفاعي او د منافع د ګټو دپاره باندې دفاع لپاره دغه مسایل دوی مخې ته بیایي. په خواشنۍ سره دا لوبې دي. هر هېواد چار طرف لکه ایران نور باید هوښیار اوسي، موږ باید متوجه اوسو چې دې لوبو کې تاوان ونه کړو. درست مارش صاحب، په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ، آباد اوسئ. تاسو نه